چطور است بیادر کاروبار در همین زمستان؟ مزه ایش نیه؟ السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټوله به جوړه روغ یاست. د تیر ولاګ په تعقیب سره د پغمان څخه راووتلو رالو د کرغې خواته، د کرغې بند ته راغلي یو. ډېر ښایسته ځای دی. دلته هم ټوله شاوخوا چې ده هغه واورې نیولې ده، دغه تاسو لیدلی یاستئ. هوا لږ سړه ده، یخه ده، خو بیا هم د لمر تود لمر ډېر ښه خوند کوي په دغه سړه هوا کې. دغه د کرغې د بند سړک دی، د بلې خواته چې دی اوبه دي. دغه د کرغې د بند اوبه دي، هغو کوچنۍ غرفې چې دي دلته بیا خلک کښېنستی سي، کښېني دلې. د کرغې بند به نو اوس ټولو اکثره دوستانو لیدلی، خو بیا هم چې چا نه یې لیدلی د هغو لپاره دغه ویډیو ده، یا چې چا وختي لیدلی د خاطراتو په خاطر. دغه د کرغې د ډم غاړه ده. دا څه کې خلاص شو؟ زه پلای لگه بکوک زوه تو خو مانه چې تا آخر نوی ماست نیه خود نمیره. خاکین داریم کمیه داده دقیقه چه تو بگو چی؟ خاکین نداریم تا گدیه شمیه داده نه شمری څنګه سو کبیر جان نظر واخیجه؟ مننه زه نه ځم، زه بیاږم. یا زه نه ځم، مننه. یا نه بیا نه کو دغه د کرغې اسان په ډیره کاسې کې لیدلي وو، خو دا زموږ په رقم نه کې، زموږ د اسان په رقم رو والا نه دي. موږ د بلاک ورته وایو چې دوی څه شي ورته وایي. دا زموږ طریقې سختې ولې دا غورځي داسې زموږ لاسونه درلودل په شروع کې. رالو سړی چې بلاده د کرغې د بند غاړې آس هم وچلو. مننه دوستانو، راځئ چې هاخوا ته ولاړ شو. دیگه کنه کبیر جانه دقت خو دې نه وکړي، درځه چې ورسه دی ته، درځئ چې ولاړ سه هلته دی ته ورسه، منځونه به هم سره وکړو. دا بیخي لوند و دا ځای، ما بوټونه بیرته د سره یخی سوه. کبیر وایي راسه چې کوشنیان سو دا موټران پر پورته سو. ما هم ورته ویل درځه سیټ بیلټ دې وتړئ ته، و سیټ بیلټ وتړه چې ټکرونه ډېر رامنځته کېږي. څه دا وینځه؟ Amidigais com bastante cadana mexe. É bastante aqui. Este bastante aqui. Me dá um chileu só. Eu vou só estourar lá no teu levar. Eu chamo também. لیلی ډاکټران خلک دغه موټران پرېږدي
تا خو داسې ژر مخ پټ کړي چې د ډاکټر نوم دې واردی دی بېرته دې لڅ کړي اج ډاکټر صاحب راځه موټر دې وچلوئ تشکر بیادر زنده باشی چطور است بیادر کاروبار در همین زمستان؟ مزه ایش نیه؟ خراب میشه کاروبار زنده باشی بیادر نو دغه اوس موږ د کرغې ولاګ په دې هیله چې تاسو خوښ شوی او وګورو چې بل د کم ځای څخه ولاګ جوړو یا په کم ځای کې ویډیو ریکارډو هغه به بیا تاسو ته درښکاره کوو په دې هیله چې تاسو د کرغې ولاګ خوښ شوی چینل حتما در سبسکرایب کړئ بای بای